ایزی کم ایزی گو پلار ګټلی زوی ته اسان هاي زبردست ایزی کم ایزی گو گو پلار ګټلی زوی ته نوم دې چی دی محمد انس دا ګوره دا اکثره ماشومان لري ها دا ګرمۍ کې دغه سوپر کولا بیا نو ناشنا کیف لري جوړه پکې تاسو سره ماشي څه کوي دلته چکر ته راغلی چکر ته راغلی کوم ځای نه راغلی بیا هم لیدونکو جوړ په خیر تازه او تکړه حنیف الله حقیار ملګرو نن چې د ګرمي ډېره زیاته وه او ځان ته مې ورکوټه باندې خولۍ مو ته واخیست چې د ګرمۍ د وجې نه خلاص شو په دې چې جلال آباد خو د ګرمۍ دپاره څه دی که نه سم لکه دیګ بخار دی دیګ بخار نو راځئ ملګرو نن مې وغوښتل تاسو په خپل کلي کې یو سپیشل غوندې ولاګ برابر کړم چې شاته راپسې دغه دی ابوذر غفاري او نه کوي د چا سره یاري نو ملګرو دغه چې دی زموږ کلی دی او جنجر هم راپکې پرېمانه جوړ شوي دي او شین شوي هم دي نو ملګرو نن چې دی که نه په دغې ولاګ کې تاسو ته یو خبره کوم که نه چې زه صحیح کار نه کوم خپل ولاګ ته قسم دی ما ډېر کوشش وکړه چې زه باید ځان لپاره سپیشل ولاګ برابر کړم ښایسته ویډیو برابر کړم خو ټول 15 دقیقې یا 10 دقیقې وخت نیسي په دې کې بیا موږ چې یاره ولاګ نه کوم او دغه دی نو ابوذر چې دې راغیستي دي یو ځوان یې سوپر کولا دي یو ځوان یې میچه دال دي شاباس ملګرو مخکې به ټورس کړل اوس یقین وکړئ که نه سوپر کولا ته پاتې شو نو زه خیر دغه ژوند دی هر رقم حالات په سړي راځي ملګرو مر هم سور دی ګرمي هم ډېره ده نو مې ورته چې په دغسې ولاګ په لنډو کې خلاص کړو ابوذر چې کوو دغه دمې ځای دی او ولاګ ته هغې کوه ښه زه به ولاګ وکړم نو زه به د خپلو لیدونکو سره خبرې اترې وکړم چې هر چې د اوس خدای ښاد او آباد لره نو ملګرو دغه ولاګ داسې یو سفر دی که نه چې زه بار بار دا خبره کوم بغیر د تاسو نه والله په بالله که زه مکمل تر اخره سره پورې پوره کوم خو په ولاګ کې به تاسو سره پوره همکاري کوئ لکه څنګه چې ابوذر را سره همکاري کوي دا ګورې همدا اوس سوپر کولا د هغه راغېستي دي ابوذره ته به داسې کار وکړې همدا میک کښېږده سره چې تا سره مې څو خبرې اترې وکړو تر څو هغه هم پکې لږه برخه والي نو ملګرو زه به خپل د کیمرې سټینډ صحیح کړم لږ ذره چې داسې خوندور نه دی اوس به برابر شو نو مازدیګری په خپل کلي کې سړی راځي که نو لږ څه ناڅه د خوشحالۍ احساس کوي دا راته وایي که نه چې تاسو هم ولاګ جوړوئ د کم ځای نه ولاګ جوړوئ په کم ځای کې هم شروع کوئ او کم ځای ته ځئ او بله خبره دا ته په کمنټ کې تاسو ولیکئ که نه چې تاسو ولاګ شروع د کم ځای نه کوئ د کمې کلمې نه شروع کوئ نو دا یوه خبره بله خبره دا که نه چې ولاګ کې نه دی که نه تر ټولو مهم چې دي مهم 3 شیونه دي 3 شیونه چې دغه به سره 100% په یاد ساتئ چې په هغې کې چې دی که نه یوه انټرو ده انټرو کومه انټرو به کوئ داسې انټرو به وکړئ که نه چې دا خلک دا سره تر اخره پاتې شي دا نه چې یو دقیقه 2 دقیقې ویډیو دې وګوري او بیا ویډیو سکیپ کوي او تېروي که نه هغه بیا سور نه نیسي نو انټرو به داسې انټرو کوئ که نه چې راځئ ملګرو نن تاسو باندې یو جالبه خوراک ګورم یا تر ټولو ارزانه برګر ګورم چې دا خلک پاتې شي تر هغه پورې قیمت ته مو وښایي تر څو چې دغه ولاګ هم پای ته نه رسي ستاسو هغه ټاکلی ټیم پوره شوی نه وي ابوذر چې دې راوړي دي لس پیرې یم سوپر کولا مې راوړی دی میچه دال مې راوړي دي او سره مې یخې اوبه راوړي دي دا سوپر کولا خلاص که نه چې راځه دا سوپر کولا خو ته اوس کړو ملګرو دا اوس او ولاګ خو همدغه دی چې سوپر کولا ورته اوس کړي بوتلې ورته اوس کړي او خوند ترې والي واه ابوذر څنګه ولا الله رحم دی گزاره روانه ده ټیټه نو دا ډېره منډې وه سوپر کولا خو یو زبردست شی دی که نه چې څکې که نه ته او زور دې ګاونډیانو ته ورکوي هغه پوره خراب نیچر وکړه تاسو یقین کې ملګرو نه که نه د ولاګ نه مخکې ما به اکثره د پټو د ځان سره دغه راوړو ویکټور به مې راوړو نو کله چې د ولاګ لومړۍ برخې شروع مې کړې نو په هغې کې بیا ما دغه راوغسل کلیشیر مې راوړو بس کلیشیر نه سوپر کولا ته پاتې وي ګورو چې څه کېږي هلکه تاسو څه کوئ دلته دا ورې ملګرو یو 2 ځایه نور هم راغلي دي څه کوئ چکر ته راغلي ساعت هم تېر دی بوتل خو نه څکئ شاباس تاسو هوښیاره لکه ښه د بل چا د لاس چی مه څکئ هسې نه چې د چیوانه چی بوتل کې دا ملګرو یو ګوره زبردست پیغام دی ښه ها دغه ګرمۍ کې دغه سوپر کولا بیا نو ناشنا کیف لري یو خلک وایي چې خوند لري دا خو کیف کوي مکمل نو ملګرو په دغه ویلا کې سره ما خولۍ مبارکي مې راکړې ښه تقریبا 80 افغانۍ نه 80 افغانۍ شوې ډېر کنجوسي سره ولا وکړه ورپسې ډېر هغه ته ما 500 کې حساب 500 کې را نه کړه تا
ها 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 یو مزه کوي مزه خو په څلوېښت هغوی ته راځي او پسې بیا یې تاله درکړه دوی شپې ګټه بس ده نو نو دین په ګټي او څه وکړي باید چې خولې کې 10 روپۍ وګټي یا به ګونه ګټي دا پکې فری کنه دیوال لپاره نه دا شی پکې نشته وروره د افغانستان د هر څه یو په دوه خرڅېږي ها 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 بل رقم خوان کوي قیمت 10 روپۍ دی خو یقین مو شو کنه انداز ویل غواړم الکه ته خان یو بیا خبرې پکې نه کې ستا دې خبرې پر بوتل د خوله کې نیولې وق وق دې کوو ما لکه بدرګې د خولې لاره اوس بل لیدونکي کومنټونه کې چاله په چپ لاس لګي مجبور چاله چانس کې خپل څنګه لګا ته طبيعت دې څنګه ده څه کې ده پټو کې ها ګوره مرګ راولا دومره سخت ده ځوانان څنګه چې ماشومان ته خیدال ته دوه ځانان ولاړ دي هلکه څنګه شکر دې طبيعت دې ښه ده ستړی مشي جوړ په خاطر ستړی مشي څه کوي دلته چکر ته راغلی چکر ته راغلی کوم ځای نه راغلی اخوالان نکلی بل ځای کې چکر ځای نه و نه دا ځای ښه دی دلته ښه چی دي پکې ښایسته ځای دی پټي دی خو که سوری دی سوری همالته دیوالونو بیخ کې مي دا ځای صحیح دی خول کې هم سوری وي او او ته دلته راغلی څومره وخت کېږي دلته راځې چکر ته دا اوس اوله ورځ ده مخکې نه یې راغلی راغلي خو دلته منی ناست دلته نه یې ناست وراره څنګه ته خوشحاله که خفه یې دلته چی کې چکر ته راغلی ته واښه خو نه کې څو دانې غواګانې لري نو لیدونکو دا خو چې دی مازدیګری ټیم دی او بل دې ته وایي نظر آباد وکړی تا ګوره ماشومان دومره راتو دي که نه چې یو ما ویډیو کې راوله بل ما وی راوله ته څنګه تښتې ها نو لیدونکو په دغې مازدیګري کې بیا دغه 10 والا بوتل په دې ویلا کې ډېر سور کوي ابوذر خو لرې نه خاندي راته هغې تا شل والا نه اخېستی تا هم 10 والا اخېستی ښه خبرې به نه کړې اپورنه به خاندي نو ملګرو تاسو مې چې لږ ملګري ډېر وي زه به دا بوتل چینج کړم تا بوتل داسې ونیسه نور نه وای دا ونیسه دا داسې که درو وسکي به نه صرف مهمانتي درکړی ګورئ ملګرو که تاسو چې ته غواړئ که نه یو چینل ځان ته جوړ کړئ ولاګ ځان ته جوړ کړئ نو کوشش کار به پوره کوئ دغه ولاګ چې کومې ده که دا تاسو داسې فکر وکړئ که نه چې دغه تاسو ته نه دی که نه ستاسو وظیفه ده دې نه تاسو عاید لرئ تاسو ته ډوډۍ لاسته راوړئ تاسو ته ترکاري لاسته راوړئ دغه بوتل ګورئ یقین مو چې 10 افغانۍ قیمت لري خو دا ماته سپري نه راکوي ښه دا دغه ولاګ برکت دی چې زه ولاګ کوم او بوتل راځي اوس بوتل اسکمه خو والله به ولاګ راځي که نه په فری کې نه فری کې 500 روپۍ څوک تاسو نه درکوي نو دغه لپاره تاسو چې کوشش کوئ هر کار چې کوئ که نه په شوق یې کوئ لکه ما غوندې ګورئ 10 روپۍ خرچه کوم 10 مې دا واخیسته او بیا روپۍ مې خولې وه تقریبا 80 روپۍ خو مې خو د تاسو نه مال چې تاسو کوشش کوئ دې ته مو وایي چې خولۍ قیمته ده ارزانه ده 500 والا ولې په دسمال سره وتړئ خو مقصد یو موضوع دپاره نه دی کار کوي درته چې ته پرې بحث وکړې نو دا ګورئ ملګرو مینهوال ماشومان نور زیات دي زه به دا بوتل درته خلاص کړم دغه ماشوم به راوالم وله څنګه یې وراره نوم دې چی دی محمد یونس دا ګوره دا اکثره ماشومان دی لیدونکو ښه خلک چې ته څه وایي وایي یونس یم دې ماشاءالله پوره نوم یې زده کړی محمد یونس د چا زوی د چا زوی جانزیب خولې نه لاس لري که لاس نه خوله لري که دغه دی مکتب دی ویلی څوم صنف کې پنځم صنف کې ABC دې زده کړې ویې ته ABC ویې ته او ABCDEFG دلته څه کې دلته چی کې دې پسې راغلی دلته چی وی ته خولې نه بوتل لري که دلته چی وی دا ته اوسه دا مثلا خبرې وکړي ښه ډوډۍ دې خوړلې نو ولې خبرې سلو کې خبرې سلو ولې کې کیمرې ته ګوره که نه ته ګوره ماماګان درته ګوري خالاګان ګوري چاچیګان ګوري ټول ګوري تا ته په ویډیو کې ګوري چې زما وراره چې دی خبرې کوي که نه سلام وکړه لیدونکو ته های وکړه ته ورته څنګه یې های شاباس یو مچکه راکړه های شاباس نو لیدونکو تاسو یقین وکړئ که نه چې ما ته اکثره خلک وایي چې نوم دې څه دی زه ته ډایرکټ حنیف مې نوم دی خو مګر دغه ماشوم دی دغه ماشوم تاسو د دې هغه جرأت وکړه چې د کیمرې پر مخ کې ویلې زما نوم دی محمد یونس هغه نوم یې پوره خپل ویلې
تاسو مونږ ډېر چې خلک ته کوي چې یاله قانون دي څه ده ولا نو مې دغه ده چنارګل او مګر اج ویم کړی صرف چنارګل خزه خیر نمونه باندې سره ما هر څه خپل شو ده په خپل خوخه نوم دی خدای ماشوم ماشاءالله چې څنګه سیره خسته ده او دغه څه خسته نوم په ځان یې ده د چا زوی جان زیب زوی کورنم چی دی ها امر خېلو کې دا بوتل ټول نه واسه لګي کون خلیستونه کې دي ها کستونه کې ون خلی نو ملګرو دا چې ده دا مشوتو یو چې په دوراني دغه ماشاءالله خپل ور کړ دې او بوتل مکمل خپل کې دنه کې دا چې کوي چې به تر راکد کې اخلي نه به بوتل کې پیپسي ولي دا زما بوتل نه تشي ډیر وخت کار ها یعنی دا بوتل ډیر وخت کار ډیر وخت کار کوي دا لکه سره ټاپي وګو والله ما ته ټاپي کوي ښا ما ته زه راکې کنه تو خو مې ته زینو ور کوي مې ته زینو ور کوي ښا نو لیدونکو دا ته بل ځوان سره ده څنګه تم سره مشره کلاس جوړه په خیر ساتي تم سره مش دا د شکه چې ته بارا چولي دا ډیروګان ټوله ما لړوګان دا 50 خرڅه دا کافي باندې کافي باندې هغه دې پیژني کته وته کوم ورځ غلا لګول نسبت شيږي پروانه کی هغه نه پیلې لړو هونی لګل دا غلا باندې نه لګي مکتب دی ویل دا سوم سینه پوري لسم پورې لسم پوري اول دې پرخوس پرېمه په دې کاروزګارو کنه کاروزګارو کې نو کاروزګار به تر کله پوري کې دا چې سپینګش به کار نشي کوي کنه تعلیم خنه ده تعلیم خو خو وظیفه نه کنه دې ټیم کې ها او چې تا لیدونکو کو دا ګوره د شکه مچولې دي دا د لوګان لپاره چې او کدا شی به نه بچيږي دا لاسونه خارخ کې بیا ها لیدونکو ګوره دا سم مهمه خبره ده نو کچې تاسو لوګان ټولوي کنه نو لرو لپاره د شکه مهم دي په خو کې جرابه چې بوټانه چې د سیګر په خي حرکت نه کیولې په خي حرکت نه ها ډیر ښه نو دا تاسو سره بل ځان ناز ده عمران تم سره مش څنګه تعالی څه پیژنم د جلیل ورو خو نه دلته څنګه پټو کې چې نوم د سره به چکر وهي ستانه کرو ران ده مګ د بن ساته ها نو چکر د خوند واغس کوم مکتب دی ویل ده ولی پنځم سم پورې ختمات انګلیسي سندره وی سندره انګلیسي کې وی خاطر پښتو کې وټه پوي یو شیر وی او چې وی ها د سه ټپوي کنه و سترګي به هر چا تورولې سترګي به هر چا تورولې په د غوران مالت کې ز په ګوت شوما او یو د غریب پیدا کړم خدایا ابو ذر صاحب یو د غریب پیدا کړم خدایا بل د مین په زور اور خلکو کړم دا خو اسانه ده یو نن تاسو وی سترګي دی وی وتل نه وی ها سترګي دی وی وتل نه وی او چې په مالت ته دم نه دی دم کمخله نو ما ته څه کار کوي ته به زمونږ کور شاته ګرځې ولا خشیر ما کومه ته نسب ته شیر زده دا نه ویته ته یو شیر وسه دا سره نه وي ته د قانې ګوره خبر واشه د قانون چې د اکثره کار کې پټوي کنه یو ټاپه نه یو ټاپه ځان سره وي یو ټاپه هوته ته نږدې کنه ته ما ته سره ټپو علاقه د سره لوګان وای ها هغه ماشومان چې مکتب نه یغه ته سوې نه لري هغه چې مکتب نه وای ها هغه دی بای دوی کنه ها تعلیم دیوږي او انده د پاره په دت کړی تعلیم ګټه څه ده تعلیم ګټه چې وځ په وړه ګټه لري چې وځ په نه ګټه نه لري ها نه لري ځوان څنګه ته څه کیسې دي راځه سو ټپی راته وی یو ټوکا راځه نن یو ځانګړی ویډیو شوټ کړی دی ها کچا ته په انګلیسي کې سندرې ویلې هغه ته سوپر کولا اخلم ها تلګ راځي چې راځه کنه ورشه هوته ورشه تاسو زما کار ده کنه هلته لمر ډیر ده کنه لمر ډیر ده بیا کیمرا ګرمي لیدونکو تاسو ته یو بل ځوان را پیدا کړ تاسو مر راځي کنه خبره سي کنه سلامونه ورسره ماشي جوړ په خیر طبيعت ده خده نو مبارک دي سده عبد الوهاب ورو دغه سره تاسو چې سفاره شي زبدي بل سعودي رګم دا اسانه د کوم سی اوسیدونکو زه د کوته خیل لاندې د کوته خیل لاندې څنګه کارونه ولا شکر ژوند هم څنګه تیریږي ها صحیح خپل سم مصروفیت لري خپل د فوټوکاپي کاسخانه کار ها کاسخانه ډیر په کوم ځای کې ډورنټا کې شاباس ها دا کاپي تذکری خو نه جوړوي
ولې نه جوړو نه لکه بدل جعلي تذکیرونه نه د هغې کار نه کوو یو څه وخت مخکې مو زمونږ که فرض یو سړی درېش که نه چې زه زر اضافه والا راته جوړه کړي جوړوئ ورته نه 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 د جال کار به نور نه کوي دغه بعضې فوټه کاپي والا چې کومې دي که نه دغه جعلي تذکرې جوړوي د جعلي پاسپورټونه جوړوي آیا دا کار ښه دی که غلط دی دا غلط دی که نه غلط دی چې ونیول شو بیا خو سزا ورکړه دا لکه ځان سره هم خیانت کوي او حکومت سره هم خیانت کوي او دولت سره هم خیانت کوي که نه خپل هېواد سره مکمل خیانت دی ښه ته د کوټې خیل اوسېدونکی نوم وارې نه د یاد ووته عبدالوهاب تخلص دی عبدالوهاب محمدي ما ډېره مننه محمدي صاحب محمدي صاحب د ژوند چارې څنګه دي شکر بیخي چاره پنج بیخي چاره او وړې د باندې ښه تېرېږي ژمی ژمی ښه تېرېږي ژمی ولې ښه تېرېږي ژمی په دې چې یو کمپله په ځان باندې راکش کوو بس دغه ده ګرمېږي او چې اوړي کې بس کولر ته هم کښېني او بیا هم ګرمېږي دغسې خولۍ به بیا روان وي او والله چې دا ګوره مونږ خوله خولۍ ده ته مو خولۍ که نه چېرته تللی وې اوس اوس دوکان نه راغلی دغه ساحه څنګه ساحه ده ښایسته ده نه ده ماچګري کې هغه په انګلیش کې یو متل بلو سکای ګرین ګراسز اسمان او شنه واښه ښه دغه دی ته فکر کوم په انګلیسي کې بلد یې او ډېر زیات ښه که زه تا ته وسویم که نه what is your name my name is Abdulwahab can you defend yourself yes just 2 minutes my name is Abdulwahab my father name is Muhammad Zaman I live I am from Afghanistan. My father job is a shopkeeper. I am a student in the Hamar Hill High School. Okay, thank you. When did you learn English? Yes. Which time you starting the English? 1 year ago. 1 year ago? Yes. In the Hamar Hill High School? No, in the Nursery High School. Nursery Institute? Yes. Okay, thank you. Can you one song in English language? Our people's. No song. Did you not signature in your a pupil for the examination to the of Allah? يعني يسوم تلنا Okay, let's go start. یو متل په انګلیش کې کنه خو بیا په پښتو کې معنا کې ګوره معنا کوم او کنه چې ګوره انګلیسي کې زم له سره څه کمزور یم خو کوشش به ان شاء الله کوم خبره نشته انګلیش کې یو متل ایزی کم ایزی گو پلار ګټل زوی ته آسان هاي زبردست ایزی کم ایزی گو پلار ګټل زوی ته آسان ول ګوره ها په یاد اوساته ګوره پلار ګټي ولا خلک چې دي کنه خيار شي اوس می سړی را پیدا ګوره اوس بڑا کې راو باسي ها مهرباني بل diamond cuts diamond کاغه خلو په سوق سمېږي اوه زبردست ما ټول سره خبره ده کنه د سرو زرو ډایمنډ خو سرو ته وای ما ټول ډایمنډ خو دا ډایمنډ ډېر خطرې خبره ده ابو ذر صاحب د دې فکرې د دې یعنی کاغه خلو په سوق سمېږي خو اوس ته پښتو کې کوم شعر غزل وای مینا کوا اینه تاوان نه لري مرشي چې جانان نه لري شراب را سره نشته ته جامونه می ساتلې څومره بې وفا استا غمونه می ساتلې وای زبردست د دنیا رانه چاپیر شي خدای دې نه کړي ستا یادونه رانه هېر شي دا د څنګه ویلې د زړه د زر دی لکه چې ویلې هو همدغسې مینه دې کړې نه مینه مې نه ده کړې خو داسې ده چې د یو بل چا د زړه د درده مې ویلې ښه لکه کوم بل شاعر دا خبره کړې وه شاعر خپل دی که د پردی دی نه خپل هم دی نه دا یو څه ناسو مینه خو دې کړې دی چې مین سړی نه بغیر هغې ټپې نه شي ویلی زه مینه چې دی که نه مینه هسې دغه دی دا اوس د نن سبا زمانې مینه هېڅ مینه نه ده ښه هغسې ګنکړپي ده نو ګنکړپي ده بس جب ته دې ګورې وایي مطلب پوره رابطه ختمه بالکل مطلب پوره رابطه ختمه لیدونکو په نن وینا کې یقین وکړه داسې یو نابغه ځوان مې را پیدا کړی دی که نه ماشاءالله په انګلیسي ژبه هم خبرې کوی شي په پښتو کې هم خبرې کوي شي تاسو ته یاد در دی چې متلونه مې ورته ویلې او معناګانې مې درته وکړې په څو ژبو خبرې کوی شي ته فلحال انګلیش پښتو دریم کولی شم یو نو لایک دري ولې نه هغه دې خوښېږي نو ښه انګلیش کې یو متل ده که نه wish to dish تور توتان له تانه قربان کړه wish to day yes هغه بل هم دی که نه something is fishy یاسته خبره خوښ ده ښه هغه لیدونکي چې هغه مینهوال چې کار نه کوي هغه ځوانان د پلار ګټې ته راسي که نه پلار یې ګټي او دوی خوري که نه تا متل هم پکې ویلې هغه خلکو څه پیغام لري هغې خلکو ته دا پیغام لرم چې وایي هغه ما تاسو یو خبره لرو خبره به وکړم
چې وای کله د پلار مشر زوی شي د کور دا بوج به درته معلوم شي شاباس دا څومره زور غواړي پلار زید سار زی او ماسخوتن راځي ورکې دا باندې مکتب وای بالکل او مکتب در باندې وای نه درته وای چې لاړ شل ته اوبه خرڅ کړې او دېرش روپۍ ماته راوړه همداسې زه خپله هم همداسې بالکل کس به را باندې زده کړو په ورځ کې 300 روپۍ اخلم دا د اوس هم استاذ مې را کړي دی هلته اوس دستي 4 بجې شوې ترې راغلم مو ساعت ټول دا معلوم دی چې بالکل یعنی اوسګاري چې دا چاوي پکار همت دی همت پکار دی کمپیوټر کې دا مونوګرافونه چې ورته وي دا سلایډونه چې ورته دا زه جوړولی شم او ایډیټینګ ښه ټایټ کولی شم ها نو لیدونکو دغه استاد به ادرس مو تاسو ووایئ که چېرته څوک غواړي دکان ته ورشي نو خپل ادرس به ستاسو دکان ادرس کوم ځای کې دی هاشمي فوټوکاپي هاشمي فوټوکاپي د سرکۍ نه چې ځې دې خوا ناوله دروازه ها پوهنتون اولې دروازې سره نو لیدونکو چې د چا تذکیرو کې څه مشکل دي فوټوکاپي پکار دي تذکیرو کاپیانې پکار دي نو هاشمي فوټوکاپي مرکز ته ځان ورسئ ډېره مننه وروره کور ودان ژوندی اوسئ نو لیدونکو تاسو دغه ځوان خبرې ور دی ماشاءالله ښایسته خبرې وکړې زه هم دې وهڅولم چې تر څو زه په خپل ولاو کې د راتلونکي دپاره نور هم کوشش وکړم نور هم خواري زیات کړم په دې چې هر کار چې دی که نه بغیر محنت نه لاس نه راځي هر څه پسې به ته منډې وهې خواري به کوې خولې به تویې لکه څنګه چې ما نه خولې روان دي نو ملګرو دا وه زما د نوز ولاګ تر بل ولاګه پورې تاسو په لویه مهربانه بخونکي خدای سپارم هر چې ته چې اوسې ښاد آباد سې د یو لوی افغانستان په هیله